أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وقاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کوي پلار دا اللہ تعالی کی الذین کسانو سرا یقاتلونکم چی جنگ کوي تاسو سرا. اس بعضی مفسرین وئی چی دا د جہاد لنبنے آیت تے پا قرآن کریم کی. خود بعضی نور مفسرینو مسلک دا دے چی لنبنے آیت اغا پا سورہ محمد کے دے بنیادی تصور التور کلیشے و دا جہاد دا دا عملی جنگ ترغیب دے. نو سورہ محمد تلار سے دا موضوع اہم ہے. آیت نمبر 3 رگو رہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کلچ ملاو شیا کسان سرچ کفر کڑے دے جنگ کی. فَضَرْبَ الرِّقَابِ نو جنگ کی بسکے سشیرینی کو منویشی نو اللہ تعالیٰ وی نور بسکے ہوئی سمائٹ دیئر نیکس گزار پتن دے کی بسٹ. حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمْ تردے پورے چی تاسو دوی مغلوب اکڑی چی دوی سکے مغلوب اکڑی. فشد الوساق نو بیا مضبوط اتڑے یعنی قیدیانے کئی. فاما من بعدو یا دین بعد احسانو کئی و اما فداء یا بدلہ کتی مال واخلے یعنی یا مفتو کی بیا رہا کئی یا بدلہ کتی مال واخلے. ہو کلا حتی تضع الحرب اوزارها کلا چکل سیز پائروشی حتی تضع الحرب اوزارها چکل سیز پائروشی نو بس سیز پائروشی یہ مسئلہ ختم کئی. خبر دیں کرالا خو اصل خبر دادا چڑم بنے تصور دا جہاد داؤن دے سورہ محمد والا لم بنے تصور دا جہاد دا پا سورہ الحج کے دے. سورہ حج آیت نمبر یوکم سلویخ و سلویخ بلکہ داتا درسنے واقع. ان اللہ یدافع عن الذین تاکہ سرا اللہ تعالی مدافعت کے دفاع کے عن الذین آمنوا تا کسان نچی ایمان روڑ دے دا غی مدافعت سو کئی اللہ تعالی وجہ ولی کئی ذکر مقابلہ کے خائنان کافران دی. مقابلہ کی سوکتی خائنان کافر نو دا خدا خائن و کافر کو نہیں خواہ نو چی خائن و کافر نہیں خواہ نو مومنان و با اللہ تعالی مگر کیا کئی دا خائن و دا کافر مقابلہ کی صحیح شو حکم مومن پخپلا خائن بھی نو بیا خدا سنگ مگر کیا ہوکی دلتا نکتر ہوا. ان اللہ لا يحب كل خوان الكفور تاکہ سر اللہ تعالیٰ نخوخی ہر خیانت کو ان کے کفور ہر ناشکرہ. اذن للذین یقاتلون اذن للذین اس اللہ تعالیٰ بنیادی تصور دا جہاد ورکی چی اذن للذین اجازت ورکلیشوی دیا کسانو تا یقاتلون چی اغی سر جنگ کولیشی یعنی پا اغی بانے جنگ امپوز کلیشوی دے اغی جنگ نے شروع کر اغی بانے جنگ امپوز شوی دے خدای عمر تا اجازت ورکلی دفاع کر دارنا سو کر اس خدای خدا سے نیشی ویلے چینا بس غلی ورطا کیا جمڑ دیتی
اذن الذین یقاتلون اجازت ورکړې شوې ده کسانو ته یقاتلون چې غي سره جنگ کول شي بانهم ظلموا. اوس الله تعالی وایي دا اجازت مولي ورکړل ځکه چې جنگ ور سره کول شي په جا باندې جنگ یې پوس کول ظلم دی بغیر د جست کاز او جست ریزن نه. بانهم ظلموا د دې وجه چې دای سره ظلم شوی دی. و ان الله علی نصرهم لقدیر. اتا کی سره الله تعالی په امداد دوی باندې قدرت لرونکی دی. الذین اغکسان. اوس الله تعالی وی ظلم ور سره څنګه شوی دی. یو خدای چې جنگ په امپوس کول شي او دوی مدا چې زیاته ور سره شوی دی. څه زیاته؟ الذین اخرجوا من دیارهم اغکسان چې راستې شوی دی من دیارهم د کورونو د دوی نه بغیر حق بلا وجه. بغیر حق بلا وجہ الا ان یقولوا ربنا الله. مگر صرف د دې وجه یو وجه وا چې د یو د خپل وطن نو وستل دی وی زمونږ رب الله دی بل چاته رب نه دی د بل چا ربوبیت او لارډشپ نه منو. دا د مسلمانانو واحد جرم چې کافرانو دی وستل د مکینه چرته نه وستل د مکینه نه. الله تعالی وایي چې چا کور او موسکی بیا د التم په آرام نه پریږي وانټډ دی التم په آرام نه پریږي دا زمون غوښتل دي وانټډ نه. الله تعالی یې بس کینو بیا خو بسم الله تعالی خدای نو واخلنه نو بنیادی تصور. اوس دې خبره کې څه خلاف عقل یا خلاف منطق خبره شته نه. دا خو اسی او عقل من سړی ته خدا او تماش دا خبره قران کې ده. و یو حکیمانه خبره مې اوریدلې ده چې کوم خلک بلا وجه د خپل وطن نه په زور وستي شي صرف دا غي د دین د وجه دا غي د عقیده د وجه دا غي د فکر د وجه او بیا د هغه خلاف نورم کانسپیرسی کی هغه باندې جنگ یې پوس کول شي دای د پاره سب پوزیشن د اصل انساني دنیا کې سړی وایي چې he has all the right to defend himself. دا حق دی چې خپل ځان دفاع وکړي. خبره دین کړه نو بس تور ته بیا وایي دا تصور قران ورکړی دنیا دی. خبره دین کړه په دې باندې یو ډېر آسان باندې یو عقل من سړی وکړي یو عقل من سړی هغه کوئی ډېر آسان چې په دغه انداز ورته وایي چې څه خلک سړی په زور او په جبر داغې د کورونه وباسي هیڅ جرم نه کوي هیڅ زیاتې نه کوي سوای د دینه چې عقیده هغه نه کوم چې هغه د زور او عقیده ده چې کوم دغه د زور او عقیده ده نو عقیده خدای او صدیق په خو ده په زور به عقیده نشي کوس کوله صحیح او نه صرف ده چې بلکې وی باسي او غي بل ځای پناه واخلي الته هم په خیر نه پریږي بلکې وایي دا زمونږ وانټ دي ینه راځي چې موږ اوس هغه بس کوي ینه موږ دیوار سره لګولې نو دیوار سره سره ولګنه مخ ورتلو لار نه ناغه بس کوي چې ته بیا هم ټیلی ورکې نه خو دیوار سره جنگي هغه مخ راګرځي چې ته دیواله خو زره ورسېدل اوس دینه مخ یو ماته لار ديستا ته بیا هم دي کې راکې نو دې مېډیکل پیسې نو دا بنیادی تصور دا آیت نمبر یاد ساتئ چې سورہ حج آیت نمبر اته درش او نه درش او سلوی لومبای سا اس نے سبق تراشی وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کے پلاردا اللہ کے جنگ کے پلاردا اللہ کے الذین آکا سان سرا یقاتلونکم چاہے جنگ کے تاث سرا نو اللہ تعالیٰ دا سے نہ ہوئی چې بس جوړه ډکور کې نه مې جنگونه کوي نبی فرمایل وقاتل الذين يقاتلونكم جنگ کوي هغه چا سره چې ستا سره جنگ کوي نو سٹارټ د کومه غاړه شوی دی اچھا شروع کړی نو ته بس کې انتظار خو ورته نه کوي صحیح نو یو وجه خو الته په سوره حج کې وخول سوره حج کې چې بلا وجه د کورون نه د خپل پراپرټی نه استشي دي صحیح او نه صرف دا چې بلا وجه استشوی دي هغه چې کوم ځای پناه غوښتي د الته هم نفري دي چې کوم ځای پناه غوښتي نه الته هم نفري دي نو بس دغه کافی او سفیشنت او انف ریزن د دې لپاره چې سړی د خپل ډیفنس لپاره وړاندې شي خبره دین کړه نو دا یو ځان سره یاد کړئ چې یو وجه خو دغه ده چې سوره حج کې ذکر شو او دویمه وجه دا ده چې د سوره البقره په آیت نمبر 190 کې ذکر ده وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کوئی پلاردا اللہ کے الذین
هغه کسانو سره یقاتلونکم چې قتال کوي تاسو سره ولا تعتدوا زیاته مکوئ. صلی الله تعالی وای چې تاسو سره جنگ شروع کړی دی نو تب مقابله دم سکے جنگ به هی کینو. الله تعالی وای جنگ کوا خو بیا وای ولا تعتدوا ګور زیاته ونکې. د مسلمان جنگ چې وی دام د اصول مطابق وي نو هغه اصول معلوم دي په شریعت کې. نمبر 1 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه تا تنګي د دیو چې ستا عقیده بل ده نو تړم به دا غینه ډیماند وکړه چې سو وخت یک پکې نو ډیماند ته وکړه چې زمونږ د عقیده قبل وای نو کاری وای چې او قبل وای نو پیغمبر اسلام وی بیا جنگ مکوا. یو دویم یعنی اسلام قبل وای نو کاری وای چې اسلام قبل وای نو بل جنگ لپاره بیا څه گنجائش نشته. صحیح خبره. یو ځکه چې هغه تا تنګي د سره وجه د اسلام د وجه نو که ستا عقیده قبول کړو به ورنه تنګي. صحیح. کدا نه منی نو بیا دویم تسلیم سرنډر. نو که سرنډر شو بیا هم جنگ نشته. خو د سرنډر معنا دا ده چې هغه به تاسو سبجیکټ وي بیا دا غي علاقه به تاسو سټیټ ته سبجیکټ به نه کنټرولډ بای دیٹ اسلامیک سټیټ. دا دوه خبرې شو. درېمه خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دې دواړو ته تیار نشو نو بیا جنگ شروع کا. نو چې جنگ شروع کې نو حضور اسلام دا غیر لپاره قاعده ویلې چې لا تقتلوا شيوخهم بوډاګانو ته ورسنه وای بوډاګان به نه قتل ولا صغارهم ماشومان ته بسنه وای ولا نساءهم خذو ته بسنه وای ولا الرهبان مذهبي خلق ته بسنه وای. مذهبي خلق لکه پوپ پریست ربائی یا د هر قوم ځان خپل خپل مولای ځکه چې وجه دا کامن شي د سلور واړو کې چې دا نان کمبیټنټ خلک دي. تاسو دي دا نان کمبیټنټ خلک دي جنگ نه کوي. دا سلور واړو مولای جنگ نه کوي ته صرف مونږ کوو. صحیح. نو نان کمبیټنټ خلک دي. نو نان کمبیټنټ خلک دوی ته بس نه وای. بل قاعده پیغمبر علیہ السلام وقوله چې فصلونو باندې به ولا اور نه چي فصلونو ځکه دا فساد دی. او په ونو په ځنګل به ولا اور نه چي ځکه دا فساد دی. دا ژوند دی د دنیا. ځنګل څه شي د دنیا ژوند دی. نو ژوند به د دنیا نه تباہ کړي. مزید یو فرمایل بل قاعده چې مواشب ولا نمړه کې مواشي کټلز غیان او مپسونه دا دې ته بسنه وای. ها که ضرورت د پاره استاد خوراک ته ځینو یو لیم کباب کوي یو خدای چې بس اثر راځي ختم کوي ورته. او که یو کس په دوی کې یا سکسان په دوی کې تسلیم شي او په جنگ کې لاس اوچت شي تسلیم شو او په جنگ کې لاس اوچت کا پناه وخته لاس اوچت کوم دی معنا څه کوي پناه غواړي. نو الله تعالی وی فاجره پناه ولا ورکي. خو وی فرمایل چې وی ساتي په داسې ځای کې حتا يسمع کلام الله یعنی احترام سره وساتي خدا سے ځای کې چې دته د دین خبرې ورسي. صحیح شو. حتا يسمع كلام الله چې د دین خبرې ورته رسي. ممکن ده چې الله تعالی ورزق کې ایمان واچي دې متاثر شي. طالبان سره درې کله زنجیرو اوس هغه پر یو خوا دې بس یو اسلامي شریعت اسرائیلی نفسي په یاد په یاد سره ولا تشویق چې غیر خريج او راشد چې کې پر شته دلته محمد بس زين جوړ شو نه زين جوړ شو الله تعالی وایي حتى يسمع كلام الله
چې د دین خبره اوري نو چې د دین خبره سره بار بار اوري صحیح نو اخر ذهن کې ځای ونیسي سره بیا وایي البته درس تمزو باید چې داسې کارونه څنګه اځ ټول قران خلاص یو بیا هم سړي کې انقلاب را نشي نو خدای دې بیا رحم وکړي صحیح یعنی باید چې سړی دین د کوي نو چې دور لګ چینجز پکې مراد دام ډېر لوی غنیمت ده یعنی معنا دا چې د میټر کار کوي پاره بر روان ده پاروای تاسو سیما په بر روان دي یعنی معنا چې ټمپریچر اخلي صحیح یعنی بالفرض دا څنګه چې موږ فرشتي کې دې چې درسونه سره خو مثلا یعنی یو شی چې ما ډېر باغ پکې نه کو خو چې کله نه درس شروع کړل نو کله وکم نو ظلم داسې نو چې دا ظلم داسې کې دې معنا چې سیما حرکت کوي د ایمان سیما څه کوي هغه حرکت کوي تا ته خیدا چې رس شی غلط دی ته ته خی چې څه شی غلط دی نما تاسو لطیفه ویل کنه زموږ په کلی کې یو سړی ډېر غټ تاجر دی غټ تاجر نما خبر باندې ورته بیان کو دا غبل ور دی هم تاجر دی او ډېر ډرامشي ونه دی مزاحي ونه دی نو دا مشر ورته یره نن خو قاضي صاحب بیان وورید یاره دا زړه مې نرم شو دا څه کارونه چې مونږ کوو دا کارونه نه دي باید چې مونږ دې باندې سوچ وکړو دا کارونه بس کړو صحیح نه غرور ورته وای ګور روري ماته ته په خوام ویلو چې د قاضي صاحب احترام ډیر کوه صحیح هغه چې احترام ورکې پس دې باندې باندې خدای وبخي صحیح ما تا ته ویلو چې بیان یې موړه دا بیان په زړه لګي خو چې کله د بزنس مسلې درازي نو بیا ته پاسا ځکه په زړه لګي د دنیا دی یو کار په پاتې نشو دا لکه قاعده تاسو زړه کې مثلا ما رسول بیان کې څه ته ورشي ما دا چا الله تعالی په کابل کې په لوی دغه کې څه ډول ودرته نه د تجربه خاطلان او فنفارو دا وطن دښمن دا په مکمل کې تجربه کې بنجان هغه ور 50 پته نه پر ولا شو دا ولې نه هغه خپل باندې معلوم او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کہ په میدان جنگ کې یو ادنا سپاہی چا یو کوچنی سولجر عسكر یعنی عام سولجر چې جنرال نه دی تورن نه دی جګړن نه دی بس خو که هغه په میدان جنگ کې یو غیر مسلم ته پناه ورکړه یو غیر مسلم هغه ته لاس چلته او هغه ورته چې یو ورسه صحیح نو جنرال ته هم حق نشته چې دا فیصله ماته کوي ځکه چې اسلام په دې بالکل حرص نه لري چې انسانان دې مړ شي نه انسانان دې صالحان شي شر دې بس صحیح شو نو چې هغه تسلیم شي دې معنی شر بس نو شر بس نو ستیم مړ وي صحیح اوس جګړن سے بیا تورن سے دانش ویلې چې ماته خلاص نیو چت کړی عسكر ته چت کړی هغه عسكر تا عسكر دی صحیح ادا ټول عساکر د یو کمانډ لاندې دی یو انټیټی ده دا یو اکائی ده چې دا یو اکائی ده دا هغه امان دا تا امان دی لکه چې تا ور کړی ادروایز بیا مسلمانانو باندې څوک اعتماد نه کوي صحیح شو یعنی بیا د تورن په پناه ورکول مو څوک اعتماد نه کوي دنه بل جګړن دی صحیح ممکن دی جګړن وایي چې تورن سي د تورن پناه ورکول ډو منم نه بیا که جګړن چاله پناه ورکړه نو جنرال سے بوي چې څه پکې دا ډګرمن سے بوي چې څه پکې دا جګړن مګلن نه منم صحیح او داغه نه پس بیا ډګروال نه نو که ډګرمن سے چاته پناه ورکړي نو ډګروال سے بوي زین ورکو او که ډګروال سے ورته جنرال سے بوي زین ورکو صحیح او که جنرال سے ورکړي لوی درستي بوي زین ورکو نو بیا خبره قابلیت نو پیغمبر اسلام څنګه عجیب فلسفه ویلا ويجير عليهم ادناهم چې دای ادنا عسكرم چاته پناه ورکړه دا پناه ده د ټول اسلامي آرمي طرف نه خبره ده انتراله څومره درت لوی د امن پیغام تر دنیا کې بل چا ورکړل شرشا تصور کولای شي چې کوم تصور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او الله دنیا ته ورکړل د امن نو دینه پته لګي چې اسلام په دې کې بالکل حرص نه لري چې خلک مړکا نه په انوایډبل سرکمسټانسز کې کته مجبور شو جنگ شروع کو حتی لوسه کوشش کوي چې خلک مړ نشي بلکې خلک صالحان شي خلک څه شي چې د شر نه واپس شي نو صلی الله تعالی وی چې ولا تعتدوا زیاته مکوئ نه دا به زیاته وي چې نان کم بیکټ خلک یو وجه دا مو وجه ها بلا اراده ته په ګولای ولګي دی یا پس شي بم باندې ولګي دا خو دا خو دا اراده نه و چې دا غیبرو ستاره دا نه و چې نان کم بیکټ کو ته خو آرمي سره جنگي دي صحیح او څه شي دی ورغورځو هغه کې سیویلین هم څه کسان مړ شو خو تاسو اراده نه و چې سیویلین نه شي تو کم بیکټ سره لګیاوي
خبر دین کراله ولا تعتدوا زیاته مکوي ان الله تاکي سر الله تعالی لا يحب المعتدين نخو زیاته کون کی وقتلوا قتل کیدوی حيث ثقفتموهم چې کوم ځای تاسو دوی عمومي یعنی یو ځل چې مو جنگ شروع کو نو بیا پکې دا مو وایي چې د فلاني ځای مړوا فلاني ځای مړوا بس بیا خو چې مړولې چې کوم ځای لاس درځي نو وهاي وقتلوا مو قتل کئ کمبیټنټ حيث ثقفتم کوم ځای چې تاسو دوی ومندل واخرجوا او باسه دوی د خپل کورونه من حيث اخرجوکم زکا چې دیم تاسو استلی وای نو دا ریټالیشن دی ایکوال دا څه اوس چې کله مسلمانانو دغه چل شروع کو جنگ او جنگ کې مړیو شو کافران مړ شو نو پروپاګاندا خو ډېر عجیب شی نو کافرانو پروپاګاندا شروع کړه وی دا وګوره دا د پیغمبر مرګري دي انسانان مړ شي د پیغمبر مرګري انسانان مړ نو الله تعالی واقعي انسان مړول جرم دی انسان مړول جرم دی خود دین لوی جرم خو فتنه پیدا کول دي نه لوی جرم فتنه پتا ده فتنه غري فتنه پیدا کوي والفتنه اشد من القتل او فتنه دا ډیر زیاته سخت ده او سوان د قتل نه په ګناه کې ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام صلی الله تعالی فرمایي چې ها کدی د مسجد حرام په انوایرنمنت کې مکه معظمه کې نو الته ورسره جنگ مکوي ها کدی جنگ شروع کول بیا کول ورسره یہ بیا ته ورته کته نه دي تا بمړی اته وای چې مسجد حرام سره خوا کې دي د حرام حدود دي زور تسنوا ولا تقاتلوا مجنگ مکوي دوی سره عند المسجد الحرام پنځ د مسجد حرام حتا يقاتلوكم فيه مگر الا چې قتال کوي دوی تاسو سره په دې مسجد حرام کې فین قاتلوكم کدی تاسو سره قتال وکړو فقتلوا نو بیا قتل کوي کذالک جزاء الکافرین دغه رنګ د بدل کافرانو فین انتهوا وسګور جنگ شروع په انیویټیبل او ان avoidable circumstances کی انگریزی لفظ کو ورته لیکي نو ورته وي inevitable او unavoidable circumstances inevitable inevitable او unavoidable 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 چې بل لار نشته unavoidable نو چې جنگ شروع کو ځکه ته مجبور ورته بل لار نه الله تعالی فرمای فإن انتهوا کدی د جنگ نه منشو دای جنگ بس کړ الله تعالی وای بس خدایم بخون کې مهربان دی باید چې تم بخون کې مهربان شي پیسې د مسلمان تاکہ د الله د صفات او ریفلیکشن پکار دی د الله صفات سری بخنه د الله صفات سری رحم کول نو چې دای منشو د جنگ نه نو ته هم دغه څوک فإن انتهوا کچری دوی منشو فإن الله غفور رحیم تاکہ سر اللہ تعالی بخون کے مہربان دے وقاتلوهم افائٹ کوي دوی سره دا دویم بل علت دریم علت د جنگ یو علت پیداو چې دای مسلمانان د کور وستي دي بے دخل کړي دي او نه صرف دا چې بے دخل کړي سورہ حج کې دا ذکر شو بلکې وایي زمون وانټډ دي مونږ ته واپس راکړي دویم دی تاسو سره جنگ کوي در باندې امپوز کړی دی نو ته بس کې دفاع وکړې او دریم دا چې وقاتلوا قتال کوي دوی سره حتا لا تکون فتنه تراغ پوره لا تکون فتنه چې کانسپیریسی ختم شي فتنه معنا دسیسه کاری دسیسه ختم شي قوت ولا ختم کا چې بیا دسیسه نه کوي وقاتلوا حتى لا تكون فتنة قتال کوي دوی سره حتا چې باقی پاتې نشي فتنه ويكون الدين لله الشغل بخالص الله د پاره خالص الله د پاره معنا ځکه الله تعالی شر نه غواړي په خپل دنیا کې شر نه غواړي په خپل دنیا کې ظلم نه برداشت کوي په خپل دنیا کې کفر ګوره برداشت کوي الله تعالی کفر برداشت کوي مینز کافر له هر څه کوي خوراک ورکی اسقاق ورکی ہر بلا ورکی خود ظالم ظلم شروع کی نہ مسلمان بھی اک کافر بھی اپنا سزا ورکی تو دی وجہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی الملک یبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم حکومت اور ریاست کفر طرف باقی پاتے کی دے ظلم سره نشي پاتے کی دے
یعنی کافر حکومت باقی پاتې کېږي شي خو ظالم حکومت نشي باقی پاتې کېږي. دا فطری قانون د شیرشاه. فتنه دسیسه ده. وقاتلوا حتى لا تكون فتنه اقتال کوي دوی سره تر دې چې باقی پاتې نشي دسیسه ويكون الدين لله اشغل بد الله لپاره. دین په معنا د غلبي. خو صلی الله تعالی بیا وایي چې کدی د دسیسو نه منش کدی دسیسو نه کانسپیریسی نه منه فاین انتهو کدوی منشو فلا عدوانا بیا د زیات تصور نشته د حمله تصور نشتا الا غل الظالمین مگر صرف ظالمانو باندې. چې د دسیسه کاری بس کړه نو معنا دا چې ظالمو خود ظلم نه واپس شو. ظالمو د ظلم نه واپس شو. الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت حراما دا په بدد میاشت حرامه کې دا نو د دې تعلق ته یو واقعي سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع رااله چې فلانه قبیله هغه یو کانسپیریسی او دسیسه شروع کړې د مدینه منوره باندې د حمله کولو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې وکړه دا انفارمیشن راورسېدل حضور علیه الصلاۃ والسلام چې و میک شور کړه نو بیا به یو ګروپ د آرمی تیار کړ چې د قبیله طرف ته ورشي دباوي کوي. دا نه چې بس مړی کوي سیو کوي دباوي کوي. نو بس هغه دې تسریه وي چې پیغمبر اسلام به د اسمال ګروپ لګو د ټکولو د پاره چې دباو کوي. نو دوی چې لاړل ناوی جنگ شروع او چې جنگ شروع نو پاغوي کې یا په خطا سره یو بنده مړ شو. په خطا سره یو بنده مړ شو چې هغه د مسلمانانو معاهد او الایو د داسې قبیله سره تعلق چې دغه حلف او معاهده و چا سره مسلمانانو سره دي کنه د حکومتونو یو بل سره معاهدي چې دا تعالی جنگ کې سپورټ درکوم چې در باندې حمله وکړه ته مال جنگ کې سپورټ ته وایي سو ورته الاینس سو ورته نه دنه الاینس. نو مسلمانانو سره معاهده وا د دې قبيله خو په خطا باندې دا غي سړی پکې مړ شو. نو چې په خطا باندې بنده مړ شي بلا ګناه نو که مسلمان یو که کافری داغه د لپاره خون بهاوي څه شي ور دیت ورته خون بها سلو خان یا داغه قیمت سلو شان یا داغه قیمت صحیح. یوا به خبره چې مسلمانان چې دا سریه لاړه دا ولي چې دا ګروپ لاړو نو دوی خلکو سره جنگ شروع کړ او لکه چې بار بار دا مسله تیر شوې ده چې په کال کې سلور میاشتې هغه وخت داسې وي چې جنگ کول پکې حرام وو. کافرانو بم نه کو پکې مسلمانانو بم نه کو. یو رجب دویم ذوالقعده دا د واړه اختر نه بعد چې کوم میاشت دریم ذوالحجه دا د حج میاشت وي لوی اختر والا او دریم محرم چې لوی اختر میاشت پسې وي کوم. نو مسلمانانو جنگ شروع کو او دوی دا خیالو چې دا د شعبان لومبای ورځ ده د څه ورځ ده رجب پسې کامیاشي هغه شعبان دی د شعبان لومبای ورځ ده او نور خلکو دا د رجب اخیری ورځ وه. نو که د رجب اخیری ورځ وه نو جنگ کول پکې ناروا وو. که د شعبان اوله ورځ وه بیا پکې جنگ کول جایز وو. صحیح شو. نو کافرانو بل دغه دشمن خو چې دغه هو پروپاګاندا موقع د لاس نه پریدي نه هغه پروپاګاندا شروع کړو دا وګوره دایله د آسماني دین تابع دي په حرام میاشت کې جنگ شروع کو. حرام میاشت کې جنگ شروع کو باندې مړ خبره ځین کې رااله نو الله تعالی وایي چې دا حرام میاشت کې د مسلمانانو په نس حرام ده ادای په کې جنگ کړی دی. استاد هم د عقیده چې میاشت کې جنگ ناروا دي. صحیح. then what is wrong with them? why you are not talking about yourself? د خپل ځان خبر ورنه کوي چې مونږ هم په میاشت حرامه کې سره جنگ کوو. خبره ده کړه یعنی دشمن چې ستا متعلق بدنیتی لري هغه به همیشه شیستا پوګا راړي. خبره ده کړه نبی فرمایي
چې الشهر الحرام بالشهر الحرام کدا میاشت حرام وا نو خدای پکې هم جنگو کا تاسو پکې هم کو ها نو موږ ورته خره پخره شوي څه شوي یعنی ایکول شي کدا جرم کړه تاسو هم کړه تاسو د خلاف پروپاګاندا وکړي یعنی سړی کو پروپاګاندا د بل خلاف الګ کوي اگر چې جایز نه ده صحیح خو د بل خلاف چې په خپل خو د جرم نه کوي څنګه اوس مثلا اجي عبد الباری نه خطا وشو از شیخ صاحب ته پته اجي باری درس چل کړل حالانکه زه په خپل هم دا کار کوم ها نظامات زیب راکې باید چې ما خو بیا دا ناروانه کول یعنی زه الا اگر چې حق نه لرم چې دا خبره پروپاګیټ کوم خو کومه هم انساني بنیادونو باندې چې ما کې کم از کم دا خامي او دا کوتای نه نو الله تعالی دا کافرانو ته وایي چې د میاشت حرام دا پروپاګاندا مو شروع کړه نو دا مو نه شروع کړه کدي مسلمانانو په میاشت حرام کې جنگ کړي خو تاسو هم کړي الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت حرام دا په بدد میاشت حرام کې دا والحرمات قصاص والحرمات قصاص محترم سيزنا قصاص هغه برابر دی یو بل سره محترم سيزنا یو بل سره برابر دی حرمات وای قابل احترام شي نه او قصاص معنا برابرۍ قصاص ته هم قصاص څه کوي چې برابرۍ راځي فمن اعتدى عليكم وصلى الله تعالی فرمایي کوم میاشت حرامه ده خو چې څوک تابانه حمله کوي نو باید څه په موږ فمن اعتدى عليكم فسوق چې زیاتې کړي تاسو باندې فاتدوا عليه تاسو بدل ورکړي دوی ته انتقام واخلي دوی نه بمثل ما اعتدى عليكم خو برابر دا زیاتې چې دوی کړي تاسو باندې واتقوا الله ورګي الله تعالی نه وعلموا پوښي ان الله مع المتقين چې تاکي سره الله تعالی د پرهیزګارو ملګری دی وانفقوا فی سبیل الله انفاق کوي په لار د الله کې ولا تلقوا الله تعالی فرمایي چې په انوایډیبل او انیویټیبل سرکمسټانسز کې مو جنگ شروع کو نو جنگ خو مفت نه کیږي جنگ خو پیسې غواړي جنگ څه غواړي نو الله وایي د الله لپاره کې د پیسې هم لګوي چې سره پیسې شته جنگ خو مفت نه کیږي وانفقوا فی سبیل الله انفاق کوي خرج کوي په لار د الله کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة امغرزوي بأيديكم لا زانون خپل لا سن خپل ان زانون خپل الى التهلكة هلاکت تا اوس چې جنگ شروع شو چې جنگ شروع او ته پکې پیسې نه لګي نو الټیمیټ ریزلټ به استاد قوم ډیفیټ د مسلمانانو ډیفیټ اګه مسلمانان ډیفیټ شو نو نستا عزت پاتې کیږي نستا مال پاتې کیږي نستا جایداد پاتې کیږي دا څه څه نه ده ځکه بیا په دې هغه تر باندې غالب شو خو هغه راځي ارته نه کنټرول کوي نو دی وجه الله تعالی فرمایي دا خودکشي ده کدا مال نه لګي ضرورت موقع باندې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم مغرزوا اذان قبل التهلكة هلاکت واحسنوا احسان کوي ان الله يحب المحسنين تاکي سره الله تعالی محبت ساتي احسان کوونکو سره واتم الحج اوس په جنگ کې دوه شی نه جنگ کې څه شی نه یو پکې بدني مشقت وي او بل پکې مالی خرچ وي یو پکې پیسې لګي دویم پکې بدني مشقت نو دې لپاره یو ټریننګ پکار دی چې دا مال لګول درته مسال شي او بدني مشقت ته تیار شي نو الله تعالی وی حج او عمره کوي دا ټریننګ باندې کیږي ځکه هغه هم دواړه سيزه لګي څه پکې لګي دواړه سيزه ځکه حج هم د جهاد نه کم شي نه دی بلکې ما په خیال خو د جهاد نه زیات مشکل شي دی یو جنا حدیث کې راځي څنګه یادني شرزه ته وکړه دین سلام ده دا یاد اوسه پیسې خو بلا شي تاسو کنه اسمه دي شرشام لو کو نه وایي نه خدای راو باسي نه نو دې چې پروس کال ته پاکستان ته ما ورته ملک حج لبتلې وي نو بس په دې پیسو سره به دومره نور کړي بس حج مو برابر شه پاکستان ته هم تلې واتم الحج والعمره لله وصلی الله تعالی فرمای حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام نه درته عائشہ تاسو وی اعلن نساء جهاد خذو باندې جهاد شته پیغمبر علیہ السلام ورته جهاد لا قتال فيه دا سه جهاد پښتا چې کی جنگ نشته جهاد دې خو جنگ پکې نشته حضرت عائشہ تاسو ته دایي کوم قسم جهاد دې پیغمبر علیہ السلام ول حج والعمره څه حج او عمره دا داسې جهاد د جنگ پکې نشته
صحیح خو جهاد دی ځکه مال پکې هم لګي او نمبر 2 بدني مشقت پکې هم دی او بدني مشقت خدا سي دی وای سبحان الله چې سړی ته کوم نزله ولګي او کوم مفلو لګي او تب در باندې عمر شي او احکام به هم پوره کړي صحیح ابل سعودي عرب هغه هیټ هغه چې دی وای یا سبحان الله راځي په خیر وکړه دا پرویز ها دا سره انټي بیوټیک دا انټي بیوټیک غرونه دې وسره نو بس دا سره ټیک دا ډېر شریف سره مدرب د جون جولای میاشت دا مستبق وایي الحج نه کړ د ولیا او تل کې څه لګي د ول رنه څه څه سبق ده هغه به صرف جولای کې راغی عمره او واتموا الحج والعمرة لله واتموا مکمل ادا کئی حج او عمرہ للہ خالص اللہ دپارا او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تابعوا بین الحج والعمرہ فانہما ينفیان الفقر والذنوب پیغمبر علیہ السلام وہ حج او عمرہ بیا بیا کوي د دوه سيزونو ورته نجات ملاو شي یو به دنیوي ژوند کې د فقر او فاقین او د لوګي نرته نجات ملاو شي او آخرت کې به د ګناونو خدای معاف کړي نو بس سره دنیا کې دا غواړي چې فقر او فاقه پني او آخرت کې دا غواړي چې ګناونه نه نو بس د دوړو لپاره خیر علاج څه حج او عمره چې پیغمبر اسلام وی بیا بیا واتم الحج والعمره لله اکامل پورکای حج او عمره خالص الله لپاره فإن احصرتم فمستيسر من الهدي فإن احصرتم کچرتاسو بن کړې شوي معنا سعودي حکومت وی چې نه برازي تاسو ته وبایي بیماری لګېدلې ده پاتو کا تاسو زمونږ د کلی څخه خلل او سکول کوم نو هغه جهاز کې دایره یو لګیدا هغه خلک په شپ کې تل څه مطلب شپ کې نو پته نشته 15 زره حاجیانو چې هغه ته وبایي دایره یو لګیدا نو بس سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه ای حرامونه تړلې سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه دا وبایي بیماری نور حاجیانو ته هم لګي صحیح ناغي بس واپس کړ او بل کال حکومت په خپل خرچه باندې ټول لیدل صحیح نو دې ته وایي احصار سوې ورته احصار معنا سیز دیم اور پریونٹ دیم فاین اوسیتو کچریتا سمن کړې شوې د حج دا دای غیدا او احرام وکړې نو د احرام نه خدغه سه مفت کې نشي وته احرام دې تړلې دې نیت کړه دې میقات ته تیر شوی صحیح او بیا حج ته نشي د سعارض د وجه حکومت ته پریدینه سعارض د وجه خبره دې کړه نو اوس بیا سکے د احرام نه بسنګ وځي دا خدا څنګه چې تا کپڑے جوړې بس وي باسا نه دا خدای الله تعالی سره یو معاهده کړی دا د معاهدې نه پراپر طریقې سره راوځي نو پراپر طریقې سره راوتل داري چې ستاده طرف نه به التا په مینا کې یا بیت الله سره خوا کې یا په مکه معظمه کې څوک لیم بلالې نو تبه الوځي صحیح یو لیم باور لګي یا دی یو لیم بچاته وای نو دای د لپاره پاکستانی امبیسی تنظیم کړو ټول لپاره الته لیمونه سبق ورته احرام نه بس خبر دین کړه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کچره تاسو منکړې شوي د حج یا د عمرې نه فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نو بیا تاسو هغه هدیه معنا گیفت اور دې گیفت نه مراد یو مواشي څه مواشي لکه پس یا څه فمستیسر من الحدی نو تاسو اولے گئی آغا زناور چی تاس تا آسان وی ولا تحلقوا رؤوسکم ام مخریئی تاسو سرون اخپل ذکر چی سڑے احرام اتر اندو اختفرو لے نشی ولا تحلقوا رؤوسکم مخری سرون اخپل حتی یبلغ الحدی محلا کردے پور چی ارسے گی دا گفٹڈ حیوان محلو زائق پلتا ستا زائق پلتا د امام صلی الله علیه په نسبانه بد منا حدودو کې ذبح کیږي د شافعی سے بدنور ائمه په نسبانه کم ځای چې حرام کې ذبح کنه بس دا جایز دي فمن کان منکم مریضا او هغه څوک چې ورته تاسو نه مریض او به ادم من راسه یا په دبانې څه تکلیف وي د سر طرف نه به ادم من راسي د سر طرف ته تکلیف وي نو په خوا خو دا دوايا نه وي دا لایسنس یو شی موږ ته شپږی وایي تاسو څه وایي شپږی وایي اوس دا شپږی چې وشوي نو هغه دور دي چې تاسو ویني راو بس او تا کمزورې کوي صحیح نه په خوا اوس خو دوايي په کې واچي انټي لایسنس نو بدغه لایسنس ختم شي
خیر اوس خلک صفای دي په ما په خلک چې سپږی ویو نه صحیح ځکه صفای کې خلک په باب صفای نه کیدنو په ان ډیر سپږی وو شوي نو الله تعالی فرمایي چې کوڅه باندې تکلیف له سر د غاړي یا سر درد او ډاکټر ورته وي چې ستا سر بخرو او دې ځای بشکر لګاو دا شکر دی خکر د پسس کر نه دا په وطن کې به د بلډ رایستو لپاره هغه فکر استعمال دي دا ورته پټنې کو اخر به په لګو بیا به دا سره تاسو چې کیسه تیر کړی ده نه دغه طریقه و په شرشا ته تاسو د شاره به مخه نه چې کله یو بیماری وته صحیح نو اس کا سردردی تکلیفو یا د سپړو تکلیفو یا بل څه تکلیف چې بغیر د خریولو نه کار نه کېده نو الله تعالی فرمایي چې فمن کان منکم مریضا اغسوک چې ویل تاسو نه مریض او به ازم مر راسه یا وی په د باندې مرض او بیماری د سر جانب نه ففدیه من صيام لازم لدبانه فدیه من صيام دروزو او صدقه یاد صدقه او نسک یاد قربانه فاذا عملتم چې کله تاسو محفوظ وي نو معنا دار چې سره اخرو او په احرام کې او د ذبح نه روان دي سره اخرو نو دې بس کوي فدیه باور کوي اوس فدیه خدا را چې ولیم دې ذبح کی صحیح اوس کلم نشي ذبح کوله یا لیم نه ملاويږي د لیم قیمت د صدقه کی د لیم قیمت د صدقه کی او کله سره پیسې دي ان بیا به روزي نشي نه سبا کوي فاذا عملتم پس کله چې تاسو محفوظ وي په عمل شي فمن تمتع بالعمره الى الحج اوس ما تاسو ویل چې حج درې قسمه دي یو ته وي حج افراد بلکې اول د عمرې نه وانه د حج به آسان شي یعنی د عمرې تصور خدا دی چې سړی عمرې لذي چرته دي عمرې لذي نو چې میقات باندې تیریږي نو احرام وتړي او نیت وکړي د عمرې نو چې کله بیت الله ته ورسي نو طواف وکړي بیا سعیو کی او د سعی نه بعد سرخري مسله ختم شو عمره وشو دا خو عمره ده اوس دیم د حج نو حج بیا درې قسمه ده یو حج افراد نو حج افراد دی ته وایي چې سړی په میقات تیریږي نو احرام وتړي او نیتو کی د حج صرف نیتو کی د حج صرف نو در لپاره حکم داده چې دې کله بیت الله تعالی شي لا تر اوسه د حج رځ نه دي نو چې بیت الله تعالی شي یعنی د حج رځ شروع شي نو دې به یو طواف کې هغه ته وایي طواف قدوم دا سنت ده سوې ورته طواف قدوم و چکرې ولګي اوس کله طواف قدوم سره سعی وکړه صفا مروه مېسي سعی وکړه د صفا مروه مېسي نو بیا د حج طواف چې کله کوي د اختر په ورځ باندې نو هغه د بیا سعی نشته هلته بیا هغه طواف په ور باندې سعی نشته خو کدل ته دې طواف قدوم سره سعی نه کړی نو بیا د حج طواف سره سعی کوي او چې دا طواف قدوم وکړو نو دې خو چې په میقات کې راته لري نو د نیت څه کړی د حج د عمرې نه کړی د حج کړ نو بس چې صرف طواف وکړو دې به په دغه احرام کې انټل کمپلیشن اف حج سپوري د کمپلیشن اف حج پورې چې حج کمپلیټ بیا به احرام لري چې سر به وخوري خو په دې حج افراد کې قرباني کول واجب نه دي سنت دي یعنی کوي کړه ثواب ورته ملاوي شي کله په ونه کړه دې باندې سب حشتنه دویم د حج تمتع حج تمتع دې ته وایي چې سړی ځي خو حج لا خو لا د حج ورځ نه دي سره دې ورته شته واته لخر دې پس په حج شروع کیږي سره پنځه دې پس په شروع کیږي دې په میقات تیریږي نو په میقات باندې خو دې بغیر د احرام تیرې دي نشي نو په میقات باندې احرام وکړه نو دې بنیتو کی د عمرې سره نیت وکړي د میقات نه د عمرې سره نو چلان شي بیت الله ته عمره وکړه کې لکه مونږ وې درې سي طواف دې سعی ده سرخريل او چې بیا کله اتمر ورځ د ذوالحجې د میاشتې راشي کوم چې د حج لومبای ورځ ده نو په هغه ورځ باندې به بیا غسل وکړي احرام به واچي او 2 رکعات نفل به وکړي او د حج نیت به وکړي کوم ځای نه د خپل هوټل یا د بیت الله شریف نه خپل هوټل د بیت عظیم مینا ته
نو دې ته وایي حج تمتع. خو چونکې ته خو د حج ده، خو د حج په سفر کې د عمرې فایده واغسته، د حج په سفر کې د عمرې اضافي فایده واغسته، نو باید چې د خدای شکریا ادا کړي، دا په واجب شو، نو د دې وجې دې به ذبح کوي. دا شکرې ذبح ده، خو واجب د تمتع. دریم د حج قران. نو حج قران دا چې په میقات سره تیریږي، نو د حج او د عمرې دواړو نیتو کې په یو ځای باندې چې زما نیت ته د عمرې او د حج دواړو ماته آسان کی او مانه قبول کی. نو اوس په دې صورت کې د بیت الله ته ورسی، نو دې به دوه طواف کوي. یو طواف قدوم لکه په حج افراد کې شو و چکرې، او دوی به د عمرې لپاره طواف کوي، نو باغ کوي. ا د عمرې لپاره خو سعی واجب ده، نو سعی به وکړي. خو چونکې د حج او د عمرې دواړو نیت کړی دی په دغه احرام کې، او سر نشي خورلی، بل د عمره دغه سره کمپلیټ شو، سر نشي خورلی، نه احرام لري کولی شي. دی به وي په دغه احرام کې انټل کمپلیشن اف حج، انټل کمپلیشن اف حج. او په دې کې قرباني واجب ده، ځکه چې وانس اگین د حج په سفر کې د عمرې فائدہ واغستا، د حج په سفر کې د عمرې فائدہ واغستا. نو دلته کوم لفظ تمتع چې دی دا د حج تمتع معنا نه ده، دا معنا د فائدې غوښتل نه. فائدہ د حج د سفر نه سره اخذ په دوه حجونو کې، یو حج تمتع کې بل حج قران کې. او څه فائدہ دی اخلي؟ یعنی زه خو د حج لا او عمره ورسره اضافه وکړه. فمن تمتع بالعمره چاچ نه پواغستا پادای گئے د عمره للحج علا کتن کے حج تا فمستیسر من الهدی، نو لازم د باندې هغه شی چې آسان ورتا د گفټډ حیوان نه. فمن لم یجد چاچ دانموند یعنی میراوی دنه ورته یا پیسې نه ورته، فصيام ثلاث ایام فی الحج، نو دے بروجین سے درې ورځې په حج کې، وسبعه اذا رجعت حج با آخری ورځ به عرفه، نو دے به شروع کی د ومنه وما اتم نهما، نو درې بدلته ونیسي صحیح، او وروجې په پاتې کیږي چې کله د حج سفر ختم شي وو بیا ونیسي. وسبعه اذا رجعت او روجه چې کله تاسو واپس نه فارغ شئ، تلک عشرة کاملة، دا لس روجی دی کامله فدیه ده. ذالک لمن لم یکن، دا د هغه چا لپاره لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام چې د کورنی په مسجد حرام کې، یعنی حرم کې. مسجد حرام کې معنی یعنی د حرم حدود او استوګنی د بهر نه راغلي، چرته راغلي د بهر نه راغلي، هر چې د مسجد حرام اوسیدونکي دي، یعنی معنا د حرم دنه هغه د حج لپاره د حج دی اعاده کوي. هغه باندې عمره له مستقل دي ټول کال سي، دغه خو د حرم حدود کې اوسېږي صحیح. نه خو صرف د حج اراده کوي پاتو باندې د خپل کور بیت الله تزیم نه کوم ځای احرام تړي، د خپل کور نه احرام تړي ځینې مینا صحیح. الله تعالی فرمایي چې دا قربانای مسله واجبه ده هغه چا لپاره چې د بیت الله په حدودو کې، یعنی د حرم په حدودو کې نه اوسي. د حرم حدودو کې چې اوسېږي هغه په میقات تیریږي نه عمره سره پاره کوي، هغه د میقات نه ځان کوي، ځکه دا مواقیت کې 15 سودي 15 پلیسز، یلملم، جحفه، ذات عرق، قرن المنازل او ذو الحلیفہ. ذو الحلیفہ، جحفہ، ذات عرق، یلملم، قرن المنازل او ذو الحلیفہ. استستا گاڑ یا جہاز، گاڑ یا طیارہ، دا شام په طرف باندې راځي، نو بیا میقات جحفہ. کله عراق د ساید ناراضي، نو بیا میقات ذات عرق. کله یمن طرف ناراضي، نو بیا د یلملم. کله جاردن طرف ناراضي، نو بیا میقات قرن المنازل. کله مدینه طرف ناراضي، نو بیا میقات ذو الحلیفہ.
او دا 15 ځایونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعین کړی دي. تاسو انټرنیټ چا خولې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وجه اجیاز کې بیا اعلان شي یا اجیاز ول په خپل اعلان کې یا په حاجانو چې عالم ته وایي چې تدوی تصریح وکړه صحیح نو راشي او د جهاز او لاوډ سپیکر استعمال او حاجانو ته طریقه وکړي چې څوک حج افراد کول غواړي هغه دا الفاظ وایي که څوک حج تمتع کول غواړي هغه دا وایي که څوک حج قران کول غواړي هغه دا خبره ده چې راځي پنځه منټ نو دغه طریقه ده. اوس یو د مواقع یعنی میقاتونه پینځه او بل د حدود حرم. حدود حرم دا میقات سره تعلق نه ساتي، دا خو نور ځایونه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعین کړي لکه چې دې طرف ته چې سړی وي نو چې درویش میله مکه معظمه ته پاتې شنو الته یو بورډ لګیدل کوم ځای چې روډونه دوکي د مسلمان روډ او د نان مسلم نو دې معنا دا ده چې دا حرم پوله ده. دا اوس کوم درویش میله بدل چې کېدا په حرم کې روانه دي ته زمینه حرم وایي. څه ورته زمینه حرم دغه رنګ د مختلفو طرفونو نه پیغمبر اسلام مختلف پوینټونه خولي چې دې دا د حرم مکه شروع کی د حرم مکه شروع کی. نو اوس کوم خلک چې په دغه مکه کې اوسېږي یعنی دغه پوینټونه دنه نه هغه ته وایي د حرم خلک. دا درویش مونږ دنه چې اوسېږي هغه ته وایي د حرم خلک. نو د حرم خلک چې دي د هغه د پاره خپل کور هی میقات ده. سوال میقات بل خپل کور ولا میقات ته سایت ودانو چې ته واپس یمن ته راځي هغه غاړه برازي یا ته اوس لار چې مدینه منوره ته ذوالحلیفه طرف نه پاتې بدل خپل کور خوانه احرام وتړي صحیح او حج روان یا کوم عمره کوي نو عمره روان شي. ذالک لمن لم یکن آلو دا غچا دا پارا چنوی اہل داغ حاضر مسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام واتقوا اللہ یریگے اللہ تعالیٰ نا وعلمو پوشی ان اللہ شدید العقاب تاکہ سر اللہ تعالیٰ سخذاب ورکون کے دے الحج اشہر معلومات حج یا وقت حج اشہر معلومات دے دا پارا معلومی میاشتی دی دے دا پارا معلومی میاشت دی. نو معلومی میاشت معنا دا دا دالتوری کا مسئلہ چې دا شوال دی د واړه اختر میاش ذوالقعده دا ورپسې میاش او ذوالحجه دا د لوی اختر میاش. نو چې سړی حج لذي حج تیزی نو په دې میاشتو کې په میقات باندې تیریږي ا د حج نیت او کاله کې لا دونی میاشتې پاتې دي حج ته او په میقات تیرې دو لا دونی میاشتې پاتې دي ورته خبره ده کې رااله او د نیت تاسو کو د حج وکړو یا د حج قران وکړو د عمره ټول کار کول شي خو د حج لپاره سپیسیفیک ټایم دی عمره ټول کار کیږي په حج لپاره سپیسیفیک او خاص ټایم دی نو چې خاص ټایم دی نه دا غي د احرام هم خاص وختونه دي چې په میقات تیریږي نه هغه په احرام کې نو په دې دریو میاشتو کې چې کله سړی تیرې ده بلکې لسره دوه میاشتې کې تقریبا لسره هم کم ورته یا تر ورځې او دوه میاشتې کې یعنی شوال دی قضا او لسره ده لوی اختر او میاشتې لسره دي کېږي نو په دې و میاشتو لسره دو کې که سړی په میقات تیریږي او احرام وتړ سینت کړه د حج نو دا نیت صحیح ده دا نیت صحیح ده پنځ د درې واړو څلور واړو اېمو دا په دې په دغه احرام کې ځکه نیت د حج کړه نو دا ځنی مې په څه کې تیرې په احرام کې به تیرې ها احرام بدلول شي خو به احرام پاتې کې دی شي احرام لکه په حج کې احرام ګنده شي یا کړم یو سره بدلول خوشي صحیح چینجایي صحیح خو به احرام نه شي پاتې کې دی یعنی یو په احرام کې کېدو معنا دا نه ده چې چلو اړو ګنده پکې یا پکې سپګیو لګي دي بس په بدل احرام کې کدي بدل کنو احرام دې ماتي نه چینج کې خدای بنده یا وی وینځه خبره ده انکران خدا نشي کول چې خپل ډریس واچي نه چونکه تا په میقات را تیرې دي نو اراده لري څه کړی د حج نو بس په دغه احرام کې به دا وړه دې په میاشت چې حج دې پوره شي بیا وزن لري کې نو دغه نیت صحیح ده پنځه د ټولو باندې هر چې دې درې یا و ورځو دوه میاشتو روان دي زمانه ده لکه اوسړي د شوال د میاشتې روان دي رمضان دی د رمضان نه میاشت شعبان دی د شعبان میاشت کې په میقات تیرې دو یا د رمضان میاشت کې په میقات باندې تیرې دو انیت یو کده حج احرام ته سره لپاره
د حج د پاره نو پنځ درې امامانو د نیت باطل دي ځکه دا به وخت لري پنځ درې امامان دا به وخت لري دا ذکر مسبقین د موږ نیت یو کې سار نو دا باطل نه کوي دا تاسو ته باندې فرض شوی دی خدا درې امامانو استدلال دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا صحیح دی هم په دې احرام باندې حج کې خو مکروه دی صحیح یعنی حج کې دی شي خو څه دی مکروه دی یعنی ډیس لایک دی فمن فرض فیل الحج پس چا لازم کو ځان باندې پدې میاشتو کې حج نو په ځان باندې حج خو خدای فرض کړي حج څو فرض کړي چې سړی مالدار شي او وسیکي نو فرض شي صحیح خو کو سړی احرام وتړو نو بیا خو ادایګي لازم شوه باندې نو دا کار ته خپل کړي فمن فرض فیل الحج پس چاچ لازم کو پدې میاشتو کې حج په احرام سره فلا رفثا نو شهوتی خبره باندې کوي په احرام کې څه باندې کوي شهوتی خبره باندې کوي سیکسوال ټاک باندې کوي ولا فسوقا اسپیره بد خبره باندې کوي کنځلې باندې کوي تاسو شکنځا ورته وایي شکنځا باندې کوي یا اسپیره بد خبره باندې نه کوي ها چټیا خبره باندې کوي ولا جدال فی الحج او آرگومنٹس باندې کوي په حج کې حاجانو د پردانه روان شي او بل سره آرگومنٹ شروع کی ذکر آرگومنٹس نیکسٹ سټیپ یې جنگ کول آرگومنٹ شروع شي نیکسٹ سټیپ سي بیا خو ځان کا پښتانه نو دا خوشور ده چې دا نیکسٹ سټیپ پسې یو بل ته ورپسې نه الله سره آرگومنٹس پکې وما تفعلوا من خير او چې تاسو کوي د څه خیر نه يعلمه الله پويږي غیبان الله تعالی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دا خلق براتل د مختلف علاقونه نو احرام به پیسې به ورسره وینا حج لبرال نه به خوراک ورسره نه بس خاکو نه به اوسېدلو ځای ورسره نو بیا به خلکو نه سوال کوي څه به کو نو الله تعالی فرمایي چې زما کور ته راغلي سوالونه کې ته راغلي سره ولې راځي الله تعالی وایي چې زه حج او تزودوا ځان سره پوره توشه واخله تزود معنا سره پوره توشه تاسو توشه وایو یعنی سفر خرچه صحیح نو سوره والا پوره توشه الله تعالی وایي فإن خير الزاد التقوى بهترین توشه هغه چې پاغه سوال کول نه بچي څه نه بچي د سوال کول نه نو کته وایي چې زما بلګي مثلا الته $1500 ځان سره $1000 واخله صحیح دور لګی نه هغه کته لګی نه 15 لک هم ولې شي صحیح کینه نو تل کار ډیر آسان اسی جوړلی مولوی اخلي نه په هیڅ کلاس نه دي صحیح نو څنګه شیرشاه باندې مالدار سره کینه بدن سره $100 وړي مو خدان سره 1500 یو څو دی باندې گزاره کوي حاضر شیرشاه تاسو وروړي ځان سره دا ګور یعنی مالدار سره کینه ته دام نه معلوم چې ما سور ډیر لګوري کېده دا مسله چې امریکایي ورته خلک چې دی وره هغه د کریډټ کارت یو څه دی ٹھیک ہے کنه چې سود نه راځي نو حالانکه کریډټ کارت جست فار نثینګ فرضو یعنی جست فار نثینګ فرضو د کریډټ کارت ټایل نه خو بازي امور دلته په دې ژوندۍ کې داسې چې بغیر د کریډټ کارت نه چلیږي نه ما یو ځل سشي غستنو ما ته وستا کریډټ ته زه په دې پویدم نه ځکه نوم به نو راغلی امریکا ته وستا کریډټ خله نو مایږي نه کریډټ خبر دی ته وای چیرې چا پیسې میسج در باندې نشته صحیح او قرضې مرزي در باندې نشته ما زما خدا ته کریډټ ته چې بیچاره باندې یو پیسې دي نه نه چې در باندې هغه راته خو مېدا هو ډیس کریډټ هغه دې مسله ولا خلکو وایي ورته ځون پیسې نه لرو د شاف ریزو یو باید پور چانه شي چې اولاد کورونه مثلا په پور کې چې شام په دې کارو راځي تاسو مثلا نه کورونه په پور باندې اغستل دا خو ردی د یو روټین بزنس دی او هغه داسې پور نه لري چې پتا باندې نن ډیو دی هغه ته داسې ورکړل کسړې چیرنټ ورکړي صحیح شو هغه هډو کنسیډر کیږي نه البته که داسې قرضه چا باندې چې هغه نن ډیو ده نو به تا قرضه خلاص کړه صحیح اسی کداغي پلی اخلي یعنی نثار احمد لا قرضم نه ورکه او وايي چې ما باندې نثار احمد قرض ادا کول شي خو دوار د ځان خلاص نه دل قرض ورکه نه حج لذي نو دا به فراد دي خبر ده کړه دې دا پیسو بیکاپ لپاره دی ورکه دا افراد د حج مسایل کې چې پیسې مصرف کې نه د کور لپاره اضافه لپاره پیسې نه سم پرېښودل
زلات بالثلاث من يجي نو خو لازم ته ورته چې بچي بس پرې بس دا باندې کوي لا دې شته دا نو یې دا څه نه ده نه کورونه دا خبره خدا سر په دا سر ته وباسه نه دا خلاصه کړه خبره خلاصه کړه ها البته لا دا یو عذر دی چې ما سره خو ټیک ته یو $3,000 دی 2,500 به ایجنټ ته ورکم یا 3,500 دی را سره 2800 به ایجنټ ته ورکم دا 1500 به زما خرچه شي پاتې شي 200 دا 200 بټو ته پریدل دا شلل چې زه تیروم د دې کې پوره کیږي نه پوره کیږي هی شوډ ثینک اباوت دیٹ صحیح ادا زړه ګرام کار نه دی خو کله 200 په ځای باندې 300 لګین خو 200 نه سره رحمت واخلي ته 200 روپیا راکړه نو بچو ته 200 په ځای 300 ورکا اوس سپیشل را دي کې نور خو یعنی بازي شي نه خدای چې کور کې الریډي موجود دی غوړی کور کې وی چې بورا په کور کې وی اوړه په کور کې وی صحیح او سب یعنی تازه به تازه شي ملک پکار دی او ها څنګه गाड़ी लगे पकार दे चेते ही नहीं बदोर गाड़ी कर दे چې کوم سړی गाड़ी कर दे خو دا لګټیو کړه نو دا ټول اسی ایکسکیوز استه دا انا پولیس کې چې دا गाड़ी نه ګرځي هغه په څه ځای باندې کار نه نه پکار سړی ولا ور نه کیږي ها حضور باری لګلاس لکا نه لګلاس لکا او ګلاتان ځان بشو صحیح پوښو اوکے فمن فرض فإن الحج فلا رفث تدغه ملګرو خدای څه وایي شرشا وای دا تاسو کوئی خدای سره څه بزنس کوئی حساب کتاب کوئی ورسره تاسو دا په عبادت ته باید چې فراخ دلای سره وکړي تیر هفته دا چې ختم مایه تاسو ولې درته راوړل هغه دا موضوع ډیر او شدید سره یو ځای شوی و انا درځي سم نو تاسو هغه یو کال پرسته نو بیا خاص پلان ولې ها نو زه به دا غلم بیان به ورته کړم فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق چاچ لازم قضا باندې پدې میاشتو کې حج فلا رفث نو سیکسوال ټاک نه کوي ولا فسوق سپیری چټیا خبرې دي نه کوي ولا جدال فی الحج آرگومنٹ دینے کے په حج کې وما تفعلوا من خیر لا چکوي تاسو د خیرنا يعلمه الله پوهیږي دې باندې الله تعالی وتزودوا تو شواخ لیزان سرا فإن خیر الزاد تاکي سره به تر توشا التقوا اغدا چې پاغي سړې ځان بچ کی د سوال نه واتقوني ويرغي زمانا يا اولي الالباب داخل خاندان ليس عليكم جناح لشتر تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من رب دا یو سوالو چې موږ حج لزو اذان سره مو سامان جوړو التمو خرج کړ یا التنه مو سزان سره راړو واپس خپل وطن کې خرج کړ یعنی وګونه تجارت مو نو الله تعالی دا څه ناروا خو نه ده ها لاز ار سمثینګ ادروایز یعنی کله یو ملک قانون ته باندې پابندی لګي اخو بیا بل شي شریعت ته باندې پابندی نه لګي صحیح او په انسان باندې د دوه څه پابندی لازمي یو د شریعت پابندی په لازمي بل قانون پابندی په لازمي نو دا خپل نشي غوښته چې شریعت ما باندې پابندی نه لګول سعودي حکومت ته پابندی ولومنه صحیح تغیل از منی چې کوم شی غینه پریدي ابنه وي ای خوراک ته پریدي څنګه پریدي خوراک لیس علیکم جناح نشتر تاسو باندې ګناه ان تبتغوا چې تاسو ولټوي فضل من ربکم فضل د پروردگار پر یعنی مال تجارت سره ځکه حج دې کې څلور سيزونه کیږي بنیادی طور عبادت سره سره پر دي عبادت ته پاله دویم زیارت د بیت الله او د مقامات متبرکه بل زیارتونه پکې یعنی د بیت الله زیارت کومګه د مسجد حرام زیارت کومګه د مسجد نبوي زیارت کومګه د رسول پاک زیارت کومګه د میز د عرفات زیارت کومګه د مزدلفه زیارت کومګه زیارت معنا ملاقات خبره ده کړه نو دویم د زیارت دریم د سیاحت څه شي سیاحت څه خب بهترین سفر او بهترین معلومات دي پکې سیاحت او سلورم د تجارت سلورم تجارت زمونږ ملګری خو تیز شو هنګامو شو نو سپور تیز شو نن لوی هنګامو
लैसा अलैकुम जुनाहुन देव जो बि बासे मलगरू